سلامونه وخت مو په خیر پام کړئ د دې مهال خبرونو ته. تېره شپه شاوخوا 12 بجې د پاکستان پوځي رژیم د هېواد پر ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې 15 ځایونه د بریدونو موخه ګرځولي دي چې په پایله کې د ننګرهار بهسود ولسوالۍ د ګردي کڅ سیمه کې د یوې کورنۍ 18 غړي شهیدان شول. د بریدونو په هېواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د دې پیښې په تړاو د نورو جزئیات لپاره سره د دوهم سټوډیو لارې زموږ همکار علم الدین فیضي صاحب راسره دی. فیض صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. ولې پاکستان په افغانستان کې په پرله پسې ډول ملکي وګړي موخه ګرځوي؟ بله بهرام صاحب د اسلامي امارت له لوري څو ورځې وړاندې د دریو پاکستاني سرتیرو له خوشي کېدو وروسته پاکستان د افغانستان دغه حسنیاتو بدل کې دغه بریدونه ترسره کړل. پاکستان په دې کار سره په نړۍ کې او په ځانګړي توګه په سیمه کې ځان ثابت کړ چې دا په سیمه کې دویم د اسرائیل رژیم ده. اسرائیل رژیم هم په غزه کې همدارنګه ړندې بمبارۍ او ملکی خلک موخه ګرځوي او د فلسطین خلکو حسنیت په وړاندې همیشه بمبارۍ کړي. دوی هم څو ورځې وړاندې سعودي عربستان د دفاع او استخباراتو چارواکي افغانستان ته راغلل او افغان حکومت د دې پلاوي په خاطر او همدارنګه د روژې مبارکې میاشتې په خاطر درې پاکستاني سرتیري خوشي کړل. خو له بده مرغه پاکستان د خپل حسنیت ښودلو لپاره پر ملکي وګړو بریدونه ترسره کړل او د دې پاکستاني پوځي رژیم په لاس د بېسودو خلکو په ځانګړي توګه د یوې کورنۍ د غم په ټغر کېنول. ولی کارپوهان وایي چې د پاکستان کله چې رامنځته شو دا یو پروژه وه او د دې پروژې په ترڅ کې د پاکستان رامنځته شو. پاکستان هم خپله بقا د دغسې پروژو په پلي کېدو او د دغسې پروژو په تطبیق کې ځان ګوري. که چیرې دوی د نامنیو پروژې تطبیق نه کړي نو پاکستان له منځه ځي. دا د کارپوهانو تحلیل ده او دوی هم په خپله پاکستان کې دغه پوځي رژیم ناامنۍ رامنځته کړې. که تاسې وګورئ بلوچستان تر ډیره ناامن ده. هلته د بلوچستان خلک اوس غږ پورته کړی او حتی وسلواله جګړه شروع کړې چې د پاکستان خپلواکۍ ترلاسه کړي او همدارنګه پښتونخوا کې هم ناامنۍ خپل اوج ته رسېدلې دي. همدارنګه په نورو سیمو کې هم ناامنۍ زیاتې دي. خو پاکستان پوځ د دغه ناامنیو مخنیوي کې پاتې راغلی او همیشه دغه خپله کمزورتیا په دغسې بریدونو پټه کړې ده. فیضي صاحب دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان لوری پر افغان خاورې باندې داسې بریدونه ترسره کوي. بلو له دې نه مخکې هم پاکستان څو ځلې پر افغان خاورې بریدونه وکړل. په ځانګړي توګه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې دا څویم ځل داسې برید کېږي. حتی د موږ ورزشکاران دوی مخه وګرځول. ملکي خلک دوکانونه هټیوال اوس یې دا په یوه کورنۍ چې 18 غړي شهیدان شوي دا یې مخه ګرځولی. مخکې له هغه نه مدرسې په نښه کړي. اوس هم په پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې یوه مدرسه مخه ګرځولې ده. له هغه نه وړاندې د کرکټ لوبغاړو یو چې دوی راسره راټول شوي وو هغه یې مخه وګرځول. بلو دوی په دغه کار سره خپل هغه کارګرنه څیره نړۍ ته ښکاره کوي او دا ثابته شوه چې دوی په سیمه کې د اسرائیل رژیم دویمه څیره ده. دوی دومره کمزوره شوي دي چې په خپل هیواد کې خپل امنیت نشي تامینوي. لکه څنګه چې د جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الله ویلي چې دا څنګه کېدای شي چې له افغانستان یو انار پاکستان ته نشي وړل کېدی خو یو ځانمرګه بریدګر یا وسلوال له غزې حرکت کوي بیا تر اسلام آباد ځان رسوي. یعنې د دې خبرې معنا دا ده چې پاکستان په خپله دغه ځینې د داعش په څېر ډلې رامنځته کړلې او هغه اوس خپله د دوی ته د ستوني ازغي ګرځېدلې دي او اوس یې نشي مهارولی. پاکستان همیشه په دغسې بریدونو سره خپل ځان سپین ښودلی نړۍ ته په داسې حال کې چې پاکستان خپله د ناامنیو قرباني ده. هلته په ګڼ شمېر وسلوالې د داعش په ګډون وسلوالې ډلې هلته فعالیت کوي. په خپله اسلام آباد ناامنه ده. بلوچستان پښتونخوا لکه مخکې مې اشاره وکړله. خو دوی د پاکستان دغه پوځي رژیم د دغو ناامنیو مخنیوي
یا د امنیت په خوندي کېدو کې پاتې راغلي نو دوی غواړي په دغه بریدونو سره نړۍ ته ځان سپین چرخ ښکاره کړي یعنې موږ غواړو چې دغه د خپل هیواد کې امنیت راولو او په دغه بریدونو غواړي چې نړۍ ته البته په عامه اصطلاح وایم ګپ ورکوي بل موضوع چې دلته ډیره د ویلو ده چې باید ویل شي مخکې له دې نه ترکیه قطر عربستان د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د شخړو یا د ترنګړو اړیکو د حل لپاره منځګړیتوب وکړ خو له بده مرغه دوی بریالي نشول او دغه وضعیت همداسې پاتې شو خو اوس قطر ترکیه او سعودي عربستان د پاکستان دغه خونړۍ بریدونو او دغه ملکی خلکو مخه ګرځولو ته هیڅ خبرګون تر اوسه نه ده ښودلی چې دا واقعا د تعجب وړ ده بله موضوع چې دلته زیاته د پاملرنې وړ ده هغه د هند پاکستان کې چې کله برید کیږي د پاکستان پوځي رژیم لومړی ګوته هند ته نیسي چې دا د هند لاسوبیا نیسي ګوته نیسي په افغانستان ته خو هند په وار دغه موضوع رد کړی ده او پړای پر خپل د پاکستان پر پوځي رژیم اچولې ځکه چې پوځي رژیم په خپل د امنیت خوندي کېدو توان نه لري نو دوی دغه پړای پر افغان چارواکو یا پر افغانستان او هند اچوي اوس به وګورو چې ترکیه سعودي عربستان قطر په ځانګړي توګه هند څه کوي او څه غبرګون ښکاره کوي او په ټوله کې نړیواله ټولنه ځکه چې دلته خو په ښکاره توګه ملکي وګړي مخه ګرځېدلي دي له دې مخکې هم دغسې کار وکړو نړیواله ټولنه چوپه پاتې ده باید نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه ملګرو ملتونه امنیت شورا ډېر جدي سخت غبرګون ښکاره کړي او پاکستان په دومره تر فشار لاندې راولي ته بیا د یو کار تکرار نه کړي هو دا باید هم وایم چې افغان حکومت لاس تر زنې نه کینی او لکه څنګه چې ملي دفاع وزارت یو اعلامیه خپره کړله او دا ګواښ وکړ چې په یو مناسب وخت کې به یو حساب شوی غبرګون ښکاره کړي فیصل راو شو خبرګون نو برخه ته دی خو نړۍ پیښه تفکر دنه او نړیوال خبرګون نه څه شي دی بله هو هم په کور دننه او هم په بهر کې ځینې نړیوالو بنسټونو دغه خونړۍ پیښې ته د پاکستان د غړندو بمباریو ته جدي غبرګون ښکاره کړی دی په لومړي سر کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان پر افغان خاورې د پاکستان پوځي رژیم د تېرې شپې بریدونه له ټولو قوانونو سرغړونه بللې ده او ویلي چې داسې هېڅ توجیه نشته چې په خوب ویده ماشومان دي په نښه شي په همدې حال کې د هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي پر ننګرهار او پکتیکا کې د پاکستان هوایي بریدونه په کلکو ټکو غندلي او د افغانستان د حاکمیت ښکاره سرغړونه یې بللې ده نوموړي د شهیدانو کورنۍ ته ډاډګرنه ورکړې او ټپیانو ته د روغتیا دعا کړې او همداراز پر پاکستان غږ کړی چې خپلې پالیسۍ بیا وګوري او د ښه ګاونډیتوب لار اختیار کړي له دې سره سم په مخکني حکومت کې د سولې او مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله د پاکستان لوري د تېرې شپې هوایي بریدونه په کلکه غندلي دي نوموړي ویلي دغه اقدامات د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا خلاف دی او د منلو وړ نه دی عبدالله ټینګار کړی چې بمبار د ملکي وګړو په نښه کول او تاوتریخوالی د ستونزو د حل لار نه ده بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د هوارۍ غوره او اغیزمنه لار خبرې اترې او تفاهم دی همدارنګه د اسلامي امارت د تیری واکمنۍ پر مهال پاکستان کې د افغانستان سفیر مولوي عبدالسلام ضعیف په پکتیکا او ننګرهار کې د پاکستان پوځي رژیم د تیرې شپې بمبارۍ کرغېړن او بزدلانه عمل بللی او ویلي چې دا ډول اقدامات د اسلام او ګاونډیتوب له اصولو ښکاره سرغړونه ده اخوا د اسلامي امارت ویان د تیرې شپې برید ته په غبرګون کې ویلي پاکستاني جنرالان په خپل هیواد کې امنیتي کمزورۍ د دغه ډول جنایاتو په ترسره کولو سره جبران کوي له دې سره هم مهاله د ملي دفاع وزارت ویلي چې د پاکستان سرغړونې ته به په مناسب او حساب شوي وخت کې ځواب ورکړي فیصل تاسو له معلومات څخه نړۍ مننه کوم سلامت اوسئ زموږ د دې مهال خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي ښه وخت لرئ